د عمر بن مسیب رضی الله تعالی عنہ خوندوره کیسه. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې ناست او د مسلمانانو په ورځنیو چارو بوخت و. یو دنګ ځوان چې سپیره ویښتان او سپیره مخ یې و، زاړه کالي یې اغوستي وو او کالي یې څو ځایه شکېدلي وو. یوه اوږده لکنه یې په لاس کې وه او څو لوښي یې په څادر کې تړلي او په شا کړي وو. جومات ته راننوت. امیر المؤمنین او ناستو کسانو ته یې سلام واچوه او په یو طرف کې غلی کېناست. امیر المؤمنین او ناستو کسانو د مسافر ګمان پرې وکړ. سلام یې ځواب کړ او په خپلو کارونو بوخت شول. ځوان هم ناست و چې ګڼه ګوڼه کمه شي او ده ته له امیر المؤمنین سره د خبرو کولو چانس پیدا شي. د خلافت په دربار کې خلک یو څه کم شول. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسافر ځان ته راوغوښت او د حاجت پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ځوان وویل: ای امیر المؤمنین، زه تاسو راغوښتی وم. څو ورځې وړاندې ستاسو لیک راغی او دا دی زه له فرمان سره سم حاضر شوم. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر فکر وکړ، خو داسې څه یې په یاد نه شول چې دغه ځوان ته یې لیک لیږلی وي. نو په خورا تعجب یې ترې وپوښتل: ځوانه، ومې نه پېژندې؟ زما نه دي په یاد چې تا ته مې کوم بلند لیک در لیږلی وي. په دوړو او خاورو ککړ ځوان خپل شکېدلی ګریوان سره راټول کړ او په ډېرې عاجزۍ سره یې د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفادار ملګري ته وویل: زما نوم عمر بن مسیب دی او زه تیر کال ستاسو له لورې د حمص والي ټاکل شوی وم. تیره اونۍ د کلني احتساب په اړه ستاسو فرمان را ورسید او دا دی زه له هغه سره سم د خپل مال او هر څه سره یو ځای حاضر شوم. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې په اورېدو سره سترګې د ځوان په سترګو کې خښې کړې، ګوته په غاښ پاتې شو او څو شېبې یې په ځیر ځیر هغه ته کتل. امیر المؤمنین ته ور په یاد شول چې تیر کال یې دغه ځوان د مسلمانانو په مشوره د شام د حرازه ولایت د حمص والي ټاکلی و. هغه مهال چې دغه ځوان شام ته روانېدو نو د ښکلا، خوښي او شتمني نښې یې په تندي کې له ورایه معلومېدې. د هغه د اغوستلو کالي په څو اوښانو بار و. د تورو زغرو او ډالیو حساب یې نه کېده. خو نن په داسې حال کې د مسلمانانو د امیر په وړاندې ناست دی چې د غربت او بیچاري له امله د پیژندلو څخه وتلی و. کالي یې شکېدلي وو او څېره یې د بېخوبي او نه خوراک له امله ژېړه شوې وه. د اسلام خلیفه ورته وفرمایل: ته چې مې تیر کال لیږلی وې خورا تازه او قوي وې، د مال او اسبابو حساب دې نه کېده، خو اوس دې په داسې حال کې وینم چې درته کتلی نه شم. خیر خو به وي، ولې په داسې حال یې؟ عمر وویل: ای امیر المؤمنین، له دندې مخکې ما سودا کوله او کله نه کله بل تا سره د الله تعالی په لاره کې جهاد ته تللم. ما ته الله تعالی ښې ډېرې پیسې او شتمني راکړه، خو کله چې مو د مسلمانانو په دنده وټاکلم نو د مسلمانانو په خدمت کې مې خپل ځان هیر کړ. عمر زیاته کړه او ویې ویل: ای امیر المؤمنین، د حمص خلک زکات او جزیه په مینه ورکوي. تیر کال مو په میلیونونه درهمه بیت المال ته تحویل کړل. له محاصلو او نورو عوایدو لاسته راغلو پیسو مو د هیواد او مسلمانانو په ښېرازه کې لګولي. په حمص کې مو لارې، کاروان سرایونه، ښارونه، بازارونه، کلاګانې، حمامونه، مدرسې او جوماتونه جوړ کړي دي. هم ستاسو د خلافت تر ټولو ودان، ښېرازه او جوړ ولایت دی.
امیر المؤمنین ترې وپوښتل د ځان لپاره د بیت المال څخه څه تیار کړي دي. عمیر بن مسیب ځواب ورکړ د ورځې روژه یم، د شپې په اوبو روژه ماتم او څو خرما او یا هم نیمه د جوارو ډوډۍ خورم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې په اوریدو سره ډېر خواشینی شو. د عمر په حال یې خورا په زور په ژړا پیل وکړ او لاس یې په داسې دعا پوسته کړ: یا الله، زه شاهدی ورکوم چې عمر پاک دی. یا الله، ما په جنت کې له عمر سره یو ځای کړه. د عمر سر یې ښکل کړ او د راتلونکي کال لپاره یې بیا حمص ته ولېږه.